السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. اولاد ته د جنسي معلوماتو ورکولو زده کړه. دغه اړوند اکثره سوالونه کیږي چې موږ اولاد ته څنګه جنسي معلومات ورکو، یا مثلا جنسي معلوماتو ضرورت څه دی اولاد ته، ولې باید اولاد ته جنسي معلومات ورکو، د کوم عمر څخه جنسي معلومات باید اولاد ته ورکو، آیا د مور او پلار په رفتار کې هم باید یو څه داسې وي چې د اولاد جنسي رشد سبب سي. بل وای د اولاد سره جنسي خبرې د هغوی جنسي کنجکاوي یا سوالونه ډیروي کې کموي. پنځم سوال دی، وای په مور او پلار کې څوک باید جنسي معلومات اولادو ته ورکړي. راځو مخکې له دې چې د دې سوالو جوابات ته ورسو، دا خبرې ته راځو چې تاسو کله د خپل اولادونه ستاسو څخه جنسي معلومات کوي او یا هم تاسو جنسي معلومات ورکوي، د شرم څخه د دایرې څخه راووځئ. په دا مسایلو کې شرم نشته، بلکې جنسي مسایل ډیر مهم دي، ځکه چې غلطه جنسي رابطه په جدي توګه اعصابو ته ضرر رسوي. راځو وای اول سوال دی، وای جنسي معلوماتو ضرورت څه دی چې موږ خپل اولادو ته ورکړو. ګورئ وای که تاسو خپل اولادو ته جنسي معلومات ورنه کوي، ستاسو اولادونه ځي دغه جنسي معلومات د بل چا څخه اخلي، خپل د ملګرو څخه اخلي، د همصنفیانو څخه اخلي، او هغه کسان چې پردي دي هغوی ستا اولادو ته په صحیح توګه شی نه ور زده کوي. ګورئ هېڅ پردی کس نه راځي چې تا ته خپل ښه شی بې له ویلو درکړي. نو دا تاسو زده کوئ چې پردی ستاسو دپاره هېڅ زده کوي، نو ستاسو اولاد ته جنسي معلومات باید تاسو مور پلار خپله ورکوئ. نو کوشش وکړئ ښه معلومات، صحیح معلومات خپل اولادو ته ورکړئ، او دا یې ضرورت دی. دنیا بې له جنسي رابطې یو ډول لکه یو ناممکن څه چې وي، موږ ضرورت ورته لرو لکه غذا ته. موږ اولاد ته دا وښوو چې څنګه پیسې وګټي، خپل نس مور کې، لیکن جنسي رابطه نه وښوو. راځئ دغه علم ومنو او پښتنو ته یې راولو چې جنسي مسایل اولادو ته تشریح کړو. ګورئ زموږ اولادو سره که موږ جنسي مسایلو خبرې ونه کړو، زموږ اولادونه دا زده کوي وایي دا خبرې ممنوع دي، وایي دا خبرې باید ونه سي، دا شرم دی، دا بې حیایي ده. نو په دې خاطر دغه جنسي مسایل ځپل کیږي، د مځکې وال کیږي، او بالاخره موږ غلطې جنسي رابطې برقرار کوو، او غلطې جنسي رابطې د رواني ستونزو سبب ګرځي. راځو دوهم سوال دی، وایي د کوم عمر څخه باید جنسي معلومات خپل اولادو ته ورکړو. جواب یې دا دی چې موږ باید د 11 کلنۍ څخه خپل ماشومانو ته جنسي معلومات ورکړو، خو همیشه دا په یاد ولرئ لکه څه رقم چې د نه جنسي معلوماتو ورکول د رواني ستونزو سبب کیږي، بې له وخته بې له معین سن څخه جنسي معلومات ورکول مضر تمامیږي. تاسو کوشش وکړئ د 11 کلنۍ څخه وروسته خپل اولادو ته جنسي معلومات ورکړئ، تر څو هغوی جنسي معلومات ولري او خپل د ژوند په مشکلاتو سره او د جنسي روابطو سره ښه برخورد وکړي. راځو بل سوال دی، وایي آیا د مور او پلار په رفتار کې باید داسې یو څه واوسیږي چې هغه د اولادونه جنسي رشد زده کړي. راځو جواب یې دی، وایي میړو ماینه باید د اولادو په مخ کې جنسي تماسونه ونه لري، لکه یو بل شونډې زبېښل، لکه د میرمنې غاړه زبېښل، داسې مطالب باید نه، بلکې مور او پلار باید خپل د اولادو په منځ کې صمیمیت ولري، عاطفي مینه ولري، یو بل ته توجه وکړي، یو بل ته مینه ورکړي، نه دا چې جنسي تماس ولري. که مور او پلار ښه صمیمیت لري، ښه روابط لري، یو د بل سره اولادونه ښه روابط زده کوي، صمیمیت زده کوي. بل راځو وایي ستاسو اولادونه کله چې غټ سي کیدای سي خپل د جنسي تناسلي آلیه سره تماس برقرار کړي یا ځان تحریک کړي. تاسو د دغه سره عکس العمل مه ښکاره کوئ چې هله پلانکی بدن ته لاس مه وروړه، تناسلي آلیه ته لاس مه وروړه، دغه کار وایي مه کوئ. کله چې تاسو وینئ چې ستاسو اولادونه مړاوي وهلي دي یا هم ستاسو اولادونه نور په دا پوهیږي چې زه د دغه ځای څخه یو خوند حاصلولی سم، تاسو یې دفتن مه منې کوئ. دفتن منې کېده د دې سبب کېږي چې د ستاسو اولاد خپل د تناسلي آلیه څخه فاصلې واخلي. دوی پرېږدئ چې خپل د تناسلي آلو سره تماس ولري، تاسو یې منع کوئ مه. راځو څلورم سوال دی، وایي د اولاد سره جنسي خبرې د هغوی د جنسي کنجکاوۍ سبب کیږي که نه؟ دا جواب کې موږ وایو چې دا خبره چې په عموم کې ده، وایي د اولادو سره جنسي خبرې مه کوئ چې سپین سترګي کیږي، دا خبرې غلطې دي.
غیر صحي باورونه دي. تاسو کوشش وکړئ خپل اولادو ته صحي جنسي معلومات ورکړئ ترڅو هغوی صحي جنسي معلومات ولري. دوی باید د ځان د مسؤلیت څخه چې د جنسي روابطو په اړه موږ کوم مسؤلیتونه لرو د دا مسؤلیت څخه فرار ونه کړي، بلکې د دا مسؤلیت ته ودرېږي او اجرا یې کړي، او بل د دا اړوند خبرې عامې کړي. دومره د خپل تناسلي آلو سره پردي کېږئ، خپل د جنسي روابطو سره پردي کېږئ. کوشش وکړئ ښه جنسي روابط ولري. راځو بل سوال دی، په مور او پلار کې څوک باید جنسي روابط و اولادو ته وښیي؟ ښه طریقه یې دا ده چې مور یې ولور ته جنسي روابط وښیي او نه هلک ته یې پلار وښیي. که چیرې هلک راځي د مور څخه پوښتنه کوي چې یا مور دا جنسي روابط څنګه دي، مور دې ورته وایي چې ستا پلار تر ما ښه تجربه پکښې لري، هغه نارینه دی، هغه یې تا ته په ښه توګه تدریس کولی شي. په دا رقم به تاسو خپل اولادو ته ښه او منظم جنسي روابط زده کړي وي. دا چې اولادو ته څنګه څه رقم جنسي روابط ور زده کړئ، تاسو کوشش وکړئ د روانشناسانو څخه کومک واخلئ. مننه.